ستړي مشئ. صاحب الله ناچار مو په ډېره مینه او احترام هرکلی کوم په دغه هیله چې ټول لیدونکي ملګري به روغ جوړ او خوشحاله وي. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ یو سلسله پیل کړې ده چې یو کتاب راواخلو او په هغې کې بیا یو غزل دوه درې انتخاب کړو تاسو سره شریک کړو. په دغه خاطر په دغه مرام زموږ پکې یوازینی مقصد همدغه دی چې د کتاب لوستونکي زیات شي او د کتاب مینوال زیات شي. نن را سره په لاس کې د ډېر محترم ناصر امین صاحب کتاب پونه پونه ستوري دی. نو غوښتل مې چې ولې نه د تاسو سره ترې یو غزل دوه هم شریک کړمه. نو ناصر امین صاحب وایي چې په توره شپه کې قصه د سپین سبا ونه کړه چا د بدلون دپاره هڅه په رښتیا ونه کړه. په توره شپه کې قصه د سپین سبا ونه کړه چا د بدلون دپاره هڅه په رښتیا ونه کړه او په یو بازار کې تا د روغ او ما رښتیا خرڅول تا ته قطار و خو زما نه چا سودا ونه کړه. په یو بازار کې تا د روغ او ما رښتیا خرڅول تا ته قطار و خو زما نه چا سودا ونه کړه. او یوه خبره دې په هیره چرته کړې څه وه هغه خبره خو دې مړه چرته بیا ونه کړه. زما په حق له هغوی څه ووې خفه پرې نه یم زما په حق له هغوی څه ووې خفه پرې نه یم خفه په دې یم چې خبره پکې تا ونه کړه او ته مې جانان کړې ولې زه دې خپل جانان نه کړمه. ته مې جانان کړې ولې زه دې خپل جانان نه کړمه. دغه مې وکړه خو زما سره دې دا ونه کړه. د کلي خان ناصر په دې د کلي وویستلو چې ده زما سره د خپل ضمیر سودا ونه کړه. په یو بازار کې تا د روغ او ما رښتیا خرڅول تا ته قطار و خو زما نه چا سودا ونه کړه. زما په حق له هغوی څه ووې خفه پرې نه یم خفه په دې یم چې خبره پکې تا ونه کړه. او ناصر امین په بل غزل کې لیکي چې د غرونو لویې سلسلې پکار دي د غرونو لویې سلسلې پکار دي زلفې دي لنډې دي اوږدې پکار دي او جامه هغه چې سړی پټو ساتي دې بعضې خلکو له جامې پکار دي. جامه هغه چې سړی پټو ساتي دې بعضې خلکو له جامې پکار دي. د ورځې څوک د شپې خبرې نه کړي د شپې خبرې خو د شپې پکار دي او د بېمانې سجدې نه څه جوړیږي د بېمانې سجدې نه څه جوړیږي. سجدې پکار دي خو سجدې پکار دي. زما وطن یې ځای ته ورسوو دې مشرانو له تمغې پکار دي. زما وطن یې ځای ته ورسوو دې مشرانو له تمغې پکار دي. په دشمنۍ کې خړ سیلاب پکار دی او د یارانې اوبه رڼې پکار دي. په سمه لار ناصره هر څوک درومي په سمه لار ناصره هر څوک درومي دا بعضې لارې خو کږې پکار دي. جامه هغه چې سړی پټو ساتي دې بعضې خلکو له جامې پکار دي. زما وطن یې ځای ته ورسوو دې مشرانو له تمغې پکار دي. ډېره زیاته مننه خوشحاله او سلامت اوسئ. تر بلې خپرونې ما صاحب الله ناچار له راکړې اجازت د الله پامه.